عمر مختار چې د صحرا په زمري هم مشهور دی. د شلمې پېړۍ له هغو سترو مبارزینو څخه و چې خپل ټول ژوند یې د وطن، دین او ازادۍ لپاره قرباني کړ. هغه د لیبیا د ختیځې سیمې اوسېدونکی و. عمر مختار په اصل کې یو دیني عالم او د قرآن ښوونکی و. خو کله چې ایټالیا په 1911 میلادي کال کې پر لیبیا یرغل وکړ او دا هیواد یې تر استعمار لاندې راوست، نو هغه د مقاومت لاره غوره کړه. ایټالیا غوښتل څو لیبیا د خپلې افریقایي امپراتورۍ برخه کړي. د اشغال له پیل وروسته ایټالوي پوځونو د لیبیا پر خلکو سخت ظلمونه وکړل. کلي یې ورانول، خلک یې بندیانول، زرګونه کورنۍ یې جبري کیمپونو ته لیږلې او د مقاومت د ختمولو لپاره یې سخت پوځي عملیات کول. په همدې شرایطو کې عمر مختار د صحرا له قبایلو، بزګرانو او عامو خلکو څخه یو مقاومتي ځواک جوړ کړ. هغه له عصري وسلو او لوی پوځ پرته یوازې د خلکو په باور، دیني روحیې او چریکي جګړې تکیه کوله. عمر مختار 20 کاله شاوخوا د ایټالوي پوځ پر ضد جګړه وکړه. هغه د صحرا جغرافیه ښه پېژندله او له همدې امله به یې پر ایټالي پوځونو ناڅاپه بریدونه کول. د هغه د جګړې طریقه چریکي جګړه وه. برید به یې کاوه او بیا به د صحرا غرونو او دښتو ته ستنېده. همدې کار بیا ایټالوي پوځیان سخت ستړي کړي وو. د ایټالیا حکومت څو ځله لوی جنرالان او زرګونه پوځیان لیبیا ته ولېږل، خو بیا یې هم ونه سوای کړای چې د عمر مختار مقاومت ختم کړي. د عمر مختار مبارزې یوازې پوځي اړخ نه درلود، هغه خلکو ته د ازادۍ، صبر او قربانۍ فکر هم ورکاوه. هغه ویل چې استعمار یوازې د وسلې له لارې نه، بلکې د ایمان او ارادې له لارې ماتیږي. د هغه اخلاق، ساده ژوند او دیني شخصیت د دې لامل سوی و چې خلک پرې ژور باور ولري. ان د هغه دښمنانو هم د ده ژورتیا او صداقت ستایه. خو ایټالیا چې د اوږدې جګړې له امله ستړې سوې وه، د مقاومت د ختمولو لپاره یې لا سخت اقدامات پیل کړل. ایټالوي جنرال روډولفو د خلکو د لوږې، ویرې او جبري کډوالۍ سیاست غوره کړ. د لیبیا د خلکو او مجاهدینو ترمنځ د اړیکو پرې کولو لپاره یې زرګونه کسان د صحرا توقیف ځایونو ته ولېږل. ان د مصر او لیبیا ترمنځ یې ارزن تارونه ولګول څو مجاهدینو ته د وسلو او مرستو لارې بندې سي. په 1913 میلادي کال کې عمر مختار د یوې جګړې پر مهال ټپي سو او د ایټالیا ځواکونو لاس ته ورغی. د هغه نیول د ایټالیا لپاره یوه لویه بریا بلل کېده، ځکه شاوخوا 20 کاله یې د دوی پوځ ته سخت زیانونه اړولي وو. وروسته یې یوه پوځي محکمه جوړه کړه. محکمه ډېره چټکه او نمایشي وه، ځکه ایټالویانو مخکې لا پرېکړه کړې وه چې هغه باید اعدام سي. کله چې له عمر مختار څخه د ایټالیا د محکمې قاضي وپوښتل چې آیا تا د ایټالیا پر ضد جګړه کړې، هغه په ډاډه زړه او د غرور څخه په ډکو سترګو وویل هو. بیا یې ترې وپوښتل چې آیا پښیمانه یې پر دې کار؟ ده ورته وویل چې نه. هغه د بخښنې یا تسلیمۍ غوښتنه هم ونه کړه. ایټالویانو ترې وغوښتل چې مجاهدینو ته د جګړې د بندولو لیک ولیکي، خو هغه پر دې انکار وکړ او یې ویل چې دا ګوتې هېڅکله درواغ نسي لیکلی. په پای کې په 14 سپتمبر 1920 میلادي کال عمر مختار د سلګونو خلکو مخې ته اعدام او شهید کړل شو. ایټالویانو غوښتل چې د هغه په اعدام سره د لیبیا مقاومت مات کړي، خو برعکس عمر مختار د ازادۍ او مقاومت په یو تلپاتې سمبول بدل شو. د هغه شهادت د لیبیا د خلکو حافظه او مبارزه لا پیاوړې کړه او وروسته لیبیا بالاخره له استعمار څخه آزاده شو. نن هم عمر مختار په عربي او اسلامي نړۍ کې د غیرت، استقامت او ازادۍ د یو ستر اتل په توګه یادیږي او د هغه جمله لا هم مشهوره ده چې موږ یا بریالیان کیږو یا شهیدان کیږو، او که شهیدان هم سو بیا هم موږ ګټونکي یو.